السلام علیکم. په دې وخت خبرونو سره زه محمد الله جان او تاسو چې نو د نخو بجو خبرونه اورئ. نن په کراچۍ کې یو سپینه وریځ رااله. سپینې وریځې پسې एकदम توره وریځ شوه. تورې وریځ پسې لږه شان هوا وچلېده او ښه مزېدار یا خوږې باران وشو. دغه باران کې چې دی نو غټ غټ څاڅکي راورېدل او د پښتون آباد په لارو کې چې دی نو خټې او اوبه ودرېدې. باران تقریبا نیمه ګنټه وچلېدو خو ملک یې اړی ګړی کو او خلک د تلو راتلو نه ووتل. د نیمې ګنټې نه بعد باران ودرېدو خو د باران نه پس یخه یخه هوا لګېده چې د هغې له کبله زموږ درې سپایان توت ته توری شو. د دغه باران د وجې په یو کس باندې یو څاڅکی راپرېوتو چې هغه څاڅکي د وجې نه د هغه د مازغو یاداشت لاړو. د دغې باران د وجې چې کوم بوټي مړاوي پراته وو هغه لږ راتازه شو او ورسره دلته زموږ خوا کې یو خجوري بوټی دی هغه د باران د باوجود هم هغه شاندې مړ پروت و. د باران د وجې چې دی ماشي ډېر زیات شو، مچان راپاڅېدل او ماشي دواړه په جنګ شو او انسانان یې تېښتې له راوستل. د باران له وجې د پښتون آباد نه مخکې د منګاپیر روډ باندې یو ماشي اکسیډنټ وکړو چې د هغې له کبله 1546 کسان هلاک او 348 کسان ژوبل شوي دي. کله چې اکسیډنټ وشو نو زمونږ یو تکړه نوجوان په نوم د معراج ډایرک ورسېدو او دغه دوه مچ او ماشي دواړه یې سیټ تکړه او ژوبل کسان یې جدا کړل او کوم چې خلاک شوي هغه جدا هسپتال ته ورسول. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه بیل آیکن ووهئ. موږ به تاسو ته دغه شان تازه خبرونه راوړو. د دې وخت په خبرونو سره به محمد جان ګل نواب له اجازت ورکوي. د دوی الله په امان.